بسم الله الرحمن الرحیم پرون مونږ تاسو هوم منیو کې مو کټ کاپی او سلیکټ او ریسایز او روټیټ او دا شان تقریبا ټول ویل کنه او دلته منیو کې بیا نیو اوپن او سیو دا منیو مو هم تقریبا خلاص کړه دوی خو څه مشکل نه لري بعض اپشنونه چې کله مونږ تاسو یو شکل رسمو دا شکل چې زه رسموم د دې شکل ګوره د غلاینو ته چې د اوټ لاین ویل کیږي ما تاسو ته هغه ورځ هم ویل چې بعضی کمانډونه په ټولو پروګرامو کې په همدې ونوم وي مثلا لکه مونږ ویل کراپ چې یو عکس کراپ کوو چې کوي دا ورډ ایکسل ایکسس هر پروګرام کې کراپ همدغه وظیفه ده همدغه نوم ده نو دلته اوس ګوره د یو شکل اوټ لاین ما باین دا هم ټولو پروګرامو کې په همدغه نامه یادېږي نو چې دلته مزه شو بل ځای چې ووینئ نو ستاسې ذهن ته باید دستي راشي چې اوټ لاین کوم ځای ته وایي او ما باین فیلډ کوم ځای ته وایي نو اوټ لاین چې ده دغه لاینو ته ویل کېږي د شکل لاینو ته اوټ لاین ویل کېږي او فیل چې ده د مابینځ رنګ ته فیل ویل کېږي ګوره کله چې موږ تاسو یو شکل رسمو یا سلیکټ وي نو دا دوه کار کوي چې سلیکټ نه وي بیا کار نه کوي بیا مجبور دلته اول انتخابوي اوس مثلا چې زه کله یو شکل رسموم مابینځ رنګ لري نه لري خو سپین رنګ ده ګوره دلته چې موږ تاسو یو شکل رسمو د دې مابینځ رنګ لري سپین ده که نه دلته موږ تاسو دوه رنګه درلود یو کلر 1 درلود یو کلر 2 درلود ګوره دا کلر 1 چې ده دغه د اوټ لاین رنګ شو وینئ اوټ لاین یې تور راغله که چیرې زه دا بدل کم سور شي و چې زه یو بل شکل هم رسموم هغه به څه رقمي سور وي او کلر 1 بیا وګوره سپین ده نو کلر 1 د دغه منځ رنګ ده که چیرې زه دا چینج کړم اوس ګوره کلر 1 کلیک کړم دا هم چینج کړم اوس ګوره کلر 1 سور شو او کلر 2 چې ده دا پینک رنګ شو که نه و چې زه یو شکل رسموم نو څه رقم به وي مابین بارډر یې سور مابینځ یې بیا هم سپین ده په دې خاطر چې دلته فیل کې ګوره اول کلیک ده نو فیل مطلب چې د منځ رنګ یې نه وي نو فیل رنګ نه وي که چیرته زه سولیډ کلیک کړم سولیډ معنا وي کوم یو دی وي کوم یو چې مونږ تاسو په کوم ځای کې انتخاب کړو کلر کې کوم انتخاب کوو اوس ګوره زه هم دا کلیک کوم نو چې کله زه نوي اشکال جوړوم هغه به همداسې وي چې کله زه د کلر 2 کې رنګ چینج کړم مثلا دا رنګ مې واخیستو و چې بیا نوي اشکال جوړوم منځ به یې دغه رنګ وي او اوټ لاین به یې دغه رنګ وي نو دې ته اوټ لاین وایي او دې ته چې ده فیل وایي که چیرته زه اوټ لاین نو کړم نو اوټ لاین اوس چې شکل رسموم اوس به د مابینځ رنګ وي او اوټ لاین به هیڅ نه وي که بیرته بیا زه ورته وایم چې اوټ لاین سولیډ د دې اوټ لاین شو سولیډ او د دې فیل شو سولیډ نو اوس به ګوره منځ هم رنګ ولري او اوټ لاین به هم رنګ ولري پوه شوئ بیا ګوره دلته اوټ لاین کې دغه ټول ډیزاینونه دي چې اوټ لاین څه رقم ښکاره شي دا ټول ډیزاینز دي ګوره دلته وګوره مختلف ډیزاینو کې ښکاره کوي زه به یې لږ درته زوم کوم زوم ګوره دغه ځای کې به وینئ ښه وي چې مونږ ته کله چې یو شي کې تغیرات راوړو یا یو شی رسم کوو نو زوم یې کړو ډېر ښه رانږدې به راته ښکاري اوس چې زه دلته د اوټ لاین ډیزاین چینج هم اوس ګوره دې کې دغسې یو ډیزاین اخلي ډیزاین کې وینئ کوم شی اوټ لاین اوټ لاین معنا بارډر که چیرته زه همدغه شی فیل کې چینج کړم بیا به یې د منځ رنګ هغسې کېږي وینئ دا کور ټول د منځ دپاره دی ډیزاین دی چې منځ یې باید څه رقم اوسي او دا بیا د اوټ لاین لپاره دی چې اوټ لاین یې باید څه رقم اوسي پوه شوئ دا بیا د اوټ لاین سایز ده چې اوټ لاین سایز څومره وي زیات وي که کم که چیرته کموي کمیږي او که زیاتوي بیا زیاتېږي دا شو اوټ لاین نارمل وی کو بیرته 100% بل د ویو معنا لیدل یا کتل ویو کې لکه څنګه چې موږ ورډ فیټ کې ویلي وه دلته هم هماغه شی دی که غواړئ چې یو ځای زوم ان کې دلته هم ګوره زوم ان زوم اوټ کولی شو او دلته هم زوم ان او زوم اوټ کولی شو نارملي څو فیصده ده 100% ده چې پرنټېږي هم چې 100% کې څومره ښکاره کېده هغومره پرنټېږي رولر ښکاره شي که نه شي ښکاره که کلیک یې ښکاره کېږي که نه کېږي ګریډ لاینز لاینو ته وایي دا د منځ لاینونه دي خانې خانې دا صرف د رسامۍ لپاره لږ ښه وي اسانتیا وي چې کله ته یو رسم جوړوي مثلا زه یو شکل رسموم چې د دغه سره برابر وي یا مثلا د دې سره برابر وي نو کوم که زه چېرته د دې لاین په برابر باندې یو بل شکل دلته شکل جوړ کړم بل هم وینې د ده سره به یې اسانه جوړوی شم نو ما ته به معلوم وي چې دا دواړه په یوه لاین کې دي که نه یا سایز یې اندازه نو دا ګریډ لاینز چې دي دا موږ تاسو ته راهنمایي کوي راهنمایي لاینونه دي نو ښکاره شي نه شي ښکاره ډیزاین یې راوستی شي سټیټس بار لاندنی بار ورک شي که ښکاره شي کلیکولی هم شي راوستلی هم شي او بل ده فول سکرین چې دا کوم شی چې رسم کړی دا په فول سکرین درته ښکاره کړي نور ټول شیان نه دسکه پټ کړي صرف دا درته ښکاره کړي هغه چې بیا کلیک ووهې یا په کیبورډ کې اسکیپ بټن ووهې بیا بیرته ښکاره کېږي زه به یې لږ زوم ان هم کړم اوس به یې فول سکرین کړم چې کله اسکیپ بټن ووایي دا کیبورډ کې دا کونج اسکیپ بټن ده ووایي هم فول سکرین ختمېږي پوه شوې دې ته فول وایي او که یې تمنیل کې بیا داسې وړ دلته تمنیل کې درته ښیي
بیا کویک اکسس ټول بار خو په ورک پیډ کې مونږ ویلی و چې د کې انډو ریډو د کنټرول زیډ د انډو شارټ کټ ده او کنټرول وای د ریډو شارټ کټ ده. دلته هم هماغسې کار کوي چې کله زه مثلا اوس یو شکل ډیلیټ کړم سلیکټ یې کړم مثلا دا ځای ما ډیلیټ کړو اخري اکشن مو څه شی ده مثلا ډیلیټ کړی یم ده اوس چې ډیلیټ کوم هم دا رنګ اخلي ولې په دې چې کلر 2 کې زموږ کوم رنګ ده او که دا زه بیرته سپین کړم نو بیا چې یو شی ډیلیټوم بیا به صحیح ډیلیټېږي. اوس ګوره زه دا کلیک کړم ډیلیټ ګوره ډیلیټېږي نه اصل کې سپین رنګ ورکوي پوه شوې نو که زه دلته انډو کړم بیرته به راشي اخري اکشن به بیرته کینسل شي که ریډو کړم انډو اکشن به بیرته کینسل شي او سیف دلته هم سیف شته دلته هم سیف شته. د دوه شارټ کټونه څه شي دي د سیف شارټ کټ د اوپن شارټ کټ د نیو شارټ کټ د سیو اس شارټ کټ. د نیو شارټ کټ ګوره دلته همیشه چې کله یو منیو راولئ دلته ګوره د ان چې دا انډرلاین ده پام مو ده ورته ان چې دا انډرلاین ده په دې کې چې شی انډرلاین ده او انډرلاین ده پام مو ده لاندې وړکی خط لري چې زه موس لږ دې خواته کړم دا او لاندې دا وړکی خط وینئ انډرلاین په دې کې کوم یو ده ان ده په سیف کې اس په سیو اس کې ا نو دغه تقریبا شارټ کټونه هم همدغه دي. اوس ګوره دې کرسر باندې کېږده بیا شارټ کټ هم راځي کنټرول ان شارټ کټ ده د دې کنټرول او د دې کنټرول اس د دې کنټرول ا نه ده ا چې د سلیکټ آل ده بعضې وخت بیا هر شی هماغسې نه وي پوه شوې ا کنټرول آل ده چې زه د کنټرول ا وهم کنټرول آل ټول سلیکټېږي خو د دو چې ده همدغه ده ګوره کنټرول ان ووهې نوې صفحه راځي دا صفحه سیف کوې که نه سیف کوې که سیف کوې سیف که نه سیف کوې ډونټ سیف چې نوې صفحه راځي نو نوې صفحه چې راځي دغه کار څه پې کوې سیف کوې که نه سیف کوې زه هم نه سیف کوم نوې صفحه به راشي او اوپن کنټرول او ووهې که کوم فایل اوپن کوي کنټرول اس ووهې که کوم سیف کوي نو دا شارټ کټونه هم همیشه په یاد وي کنټرول ان نوې صفحه راولي کنټرول او اوپن کوي کنټرول اس سیف کوي. په اپلیکیشن او ډاکومنټ کې کنټرول اس بیا بیخي ډېر ضروري ده چې کله مثلا تاسو ورډ پیډ کې کار کوئ یو اپلیکیشن جوړوئ چې مثلا 10 صفحې ده 15 صفحې ده تا مثلا یوه صفحه یا داسې نیمه صفحه ولیکل ټایپینګ باندې که نه نو که چېرته دې سیف کړی نه وي او په دې وخت کې برق لاړ شي یا مثلا کمپیوټر یو تخنیکي مشکل پیدا کړي کمپیوټر دې ګل شي څومره کار چې دې کړی هغه ټول له منځه ځي بیا مجبور یې چې له سره یې ولیکې نو بیا به څه کوئ همیشه سیو به کلیکوئ. اوس مثلا یو څو لاینه خط دې ولیکو اول فایل سیو کړئ فایل مو سیو کړو دا سیو شو بیا چې تاسو کله دوباره تغییرات راولئ موږ تاسو ورډ پیډ کې ویل چې دوباره تغییرات راولو هغه باید بیا سیو شي که چېرې سیو نه شي پروګرام بند شي هغه له منځه ځي نو بیا وینئ کنټرول اس چې کله مې یو څه کار وکړو لږ خسته شوئ کنټرول اس فایل سیو کېږي بیا چې لږ کار مو وکړو خسته شوئ کنټرول اس لري زه هغه تاسو پیدا کړئ پوه شوئ نه داسې ده چې همیشه اول حرف هم دا کوم چې انډرلاین وي اول حرف یې هغه هم شارټ کټ نه وي بعضې وختو کې اوس موږ دلته تاسې ګوره کنټرول هغه لرو کټ لرو که نه د کنټرول کټ د کټ باید څه شی وایي کنټرول سی خو نه ده ولې نه ده په دې خاطر چې دلته کنټرول ایکس ده که نه کنټرول سی د کاپي ده نو دواړه خو نشي کېدلی که نه نو په دې خاطر اوس کنټرول ای چې ده د سلیکټ آل لپاره ده چې کله ته ټول سلیکټوې نو باید کنټرول ای ووهې په دې خاطر د سیواز نه ده نو همیشه هغه اول کمانډ یا چې کوم انډرلاین وي هغه نه وي شارټ کټونه نو خو دغه شارټ کټونه به هم همیشه په یاد وي نیو اوپن سیو پرنټ کنټرول پی چې کله یې پرنټوي نو کنټرول پی به ووهې پرنټ به راځي په دو پوه شوې که نه او بل هم په پینټ کې پرون هغه هم وویله سیټ از ا ډیسکټاپ بیکګراوند مو وویله چې کله موږ تاسو دلته یو رسم یا یو شکل جوړ کړی او غواړو چې دا د دغه بیکګراوند په صفحه باندې راولو نو بیا دلته سیټ از بیکګراوند کلیک کوو اوس ولې کار نه کوي ځکه چې دلته فایل سیو هم نه ده او چې شته هم نه چې کله موږ دلته یو شی رسم کوو سیو یې کوو بیا دا کلیک کوو نو هغه به په صفحه باندې راشي یو شی به زه اوپن کړم را به یې ولم یا کوم فایلونه چې موږ تاسې اخري خلاص کړي ګور دلته یې نمونه شته که نه یو دانه به کلیک کوم دا راغی اوس زه غواړم چې دا په صفحه باندې راشي نو دلته سیټ از ا بیکګراوند کلیک کوم بیا دې کې موږ تاسو درې شیان درلود فیل و ټایل و سینټر مو درلود چې دې کې یو دانه غټ راتو که نه دې کې تکراري راتله او دې کې یو دانه منځ کې راتو خو زه به اوس یو راولم دا به دا پروګرام به بیخي بند کړو دې پروګرام کې تاسو اوس مشکل نه لرئ که نه دا پینټ پروګرام شو نو یو شی هم پکې رسم کړو دا هم په سکرین راوستو سکرین ته راغی اوس که زه غواړم چې دا عکس له دې ځای بیخي ایسته کړم بل عکس راولم یا نور تغییرات راولم نو بیا به څه کوئ بیا به په ډیسکټاپ رایټ کلیک کوئ زموږ سره ماوس څو کلیکه دي دوه دې ته لیفټ وایي دې ته رایټ وایي دا همیشه چې زموږ په پینټ کې یو شی رسم کول
یا هم په ورلډ ټویر کې یو شی سلیکټول دا هم ګوره ټول په دې لیفټ کلیک باندې کول کنه رائټ کلیک بیا د بعض شیانو پراپرټیز راول جس مثلا که زه غواړم چې په دې بیک ګراوند کې تغیرات راولم نو زه به بیا په دې بیک ګراوند په خالي ځای رائټ کلیک وهم ګوره یو بل منیو به راښکاره کېږي که زه مثلا دغه آیکنو کې تغیرات راولم مثلا دې کې بعض تغیرات راولم یا دې کې تغیرات راولم نو بیا به په دو رائټ کلیک کوئ خپله په ده چې رائټ کلیک وکړئ بیا دلته کې چې کوم آپشن راځي دا صرف په کوم آیکن باندې چې موږ رائټ کلیک کړی دی هغه لپاره دی مثلا که زه ډیلیټ وهم نو دغه آیکن چې ما ورته ویلي ډیلیټ نو دا به رانه ډیلیټ شي که نه نو همیشه په هر شي باندې چې م رائټ کلیک کړه دلته چې کوم آپشن راځي دا به د همغه شي لپاره کار کوي نو موږ تاسې که غواړو چې په بیک ګراوند کې تغیرات راولو نو باید په خالي ځای رائټ کلیک وکړو بیا به د بیک ګراوند آپشنونه راځي یعنی اوس که زه تغیرات راولم هغه په چا کې راځي بیک ګراوند کې راځي بیا به دې کې ګوره موږ تاسې دلته پرسنلایز لرو پرسنلایز بیا د دغه بیک ګراوند د عکس او د سکرین سیولو د دې شیانو لپاره ده نو ګوره دا به کلیک کړئ دلته به یو وینډو راخلاصېږي که زه چېرته په یو بل مثلا په دې آیکن رائټ کلیک کړم د ده منیو راشي بیا پراپرټیز کلیک کوم دا بیا د دغه په هکله معلومات ماته راکوي چې مثلا د دې سایز څو ده په کوم ځای کې سیف شوی ده هغه شی چې ګوره مخکې راغله هغه نه راځي هغه صرف او صرف کوم مخکې راځي چې په خالي ځای باندې رائټ کلیک وکړئ هر ځای چې اوس مثلا که دغه ځای کې هم خالي ځای وي زه رائټ کلیک کوم پرسنلایز کلیک کوم بیا به همغه آپشنونه راځي نو کوم کله په بیک ګراوند کې تغیرات راوستل بیا به په خالي ځای رائټ کلیک کوئ او پرسنلایز ته به راشي پرسنلایز دا به مکزیمایز کړو چې لږ غټ ښکاره شي په دې کې اول موږ سره تیمز دي په موبایل کې کوم هم پام کړئ موبایل کې هم تیمز شته موبایل کې تیمز لیدلی دي چې کله تغیرات راولي د دې موبایل ډیزاین سټایل ټول بدلیږي د منیو سټایل د آپشنونو او د عکسو د شیانو ټول بدلیږي دلته هم تیمز همداسې کار کوي که چېرته زه غواړم چې مثلا دې کې چې دا ما کوم عکس سیټ کړی یا مې په دا وینډوز کې بعضې تغیرات راوستلی وي د دې رنګ مې بدل کړی وي د فونټ سایز او دا شیان مې بدل کړي وي که غواړم چې دا شیان ټول اولنی حالت ته راشي لکه څنګه چې زه نوی وینډوز انسټال کوم هغه حالت ته راشي نو بیا کوم تیمز نه کوو وینډوز 7 نه که چېرته زه تیم بدلوم تیم چې دا د وینډوز انټرفیس مکمل چیان ته تبدیلوي یعنی بیک ګراوند عکس بدلوي رنګونه بدلوي فونټ سایز که چېرې مونږ تبدیل کړی وي را تبدیل کړی وي دا شیان عموما ټول بدلوي تیمز عموما ټول بدلوي اوس ګوره زه دلته رائټ کلیک کوم پرسنلایز کلیک کوم او ورته وایم چې وینډوز 7 دی شي دا یو مې کلیک کوم اوس ګوره که زه راشم بیک ګراوند ته وګورم ګوره عکس به هماغه راغلی وي د دې رنګ به هم شین شي که چېرته مونږ کوم نور تغیرات وینډوز کې راوستلي وي هغه به هم ټول دغه حالت ته راشي د وینډوز تیمز ته نو دلته بعضې نور تیمز هم شته له دونه هم استفاده کوی شئ مثلا دا شو هر یو نه چې استفاده کوئ خو دا هم په یاد اوسه چې کله تیمز چینج شي وینډوز تغیرات ټول راځي مثلا سکرین که چېرته کوم وخت د دې رنګ درنه بدل شو رنګ دې نه شوی پیدا کولی مثلا کوم وخت د دې آیکنو سایز غټ شي کلر یې چینج شي نه شو پیدا کولی نو بیا به تاسې څه کوئ تیم به بدلوئ دلته تیمز چینج کوئ تیمز چینج کړو مثلا وینډوز 7 تیم وکلیک کړه نو وینډوز دا لوک کې چې دا ویو یې چې دا ټول کوم حالت ته راځي په کوم حالت چې موږ وینډوز انسټال کړی وي او دا نور تیمز ته کې چینجوئ هم کولی شئ مثلا زه دا تیم کلیک کوم دې کې به ګوره بیک ګراوند دا رنګ راشي بعضې شیان به نور هم مختلف رنګو کې وي دا تیمز بیا تاسې در سره وګورئ چې بعضې مختلف رنګونه او مختلف هغه ورکوي خو دغه یې د وینډوز 7 ده بیا دلته موږ تاسې هر یو جدا لرو مثلا که زه صرف غواړم چې ډیسکټاپ کې تغیرات راولم صرف د عکس کې تغیرات راولم نور منیو دو رنګو هیڅ کې کار نه لرم فقط چېرته تغیرات راولم ډیسکټاپ کې نو بیا به دلته ډیسکټاپ بیک ګراوند کلیک کوئ ډیسکټاپ بیک ګراوند چې م کلیک کړو کې ګوره اول موږ سره عکسونه دي دا ګوره ټول عکسونه دي دا عکسونه له کوم ځای نه اخیستل شوي دا د وینډوز بیک ګراوند د خپله چې کله موږ وینډوز انسټال کړو دغه عکسونه هم ورسره وي خو که ته نور عکسونه په کمپیوټر کې لرئ له هغو نه یې اخلئ له دو ځای نه هم راوستی شي او براوز نه یې هم راوستی شي مثلا په فلاش کې وي در سره په ډي ډرایو کې در سره په نورو ځای کې د خپل شخصي عکسونه وي نو بیا چې هر چېرته وي دلته به ځای ورته ښیي چې فلاني ځای کې دی اوکې کوئ به یې دلته به یې درته ښیي چې هر یو دې کلیک کړو هماغه عکس راځي خو که چېرته دلته وینډوز ډیسکټاپ بیک ګراوند کلیک وي بیا ټول هغه عکسونه راځي کوم چې وینډوز خپله د ځان سره لري نو په دغه کې که ته هر عکس راولې مثلا زه دا عکس راولم فقط کلیک یې کړه اوس چې ګوره زه وګورم په بیک ګراوند به هماغه عکس راغلی یا مثلا دا عکس راولم کلیک یې کړه اوس چې وګورئ هماغه عکس راغلی هر عکس چې کلیک یې هماغه عکس په بیک ګراوند باندې راځي بل دلته ګوره موږ سره پوزیشن پکچر پوزیشن دغه ته موږ تاسې مخکې په پین کې چې ویلې ده هماغه شی ده فیل پیټ سټریچ ټایل او سنټر اوس مثلا که زه ټایل کلیک کوم نو د عکس تکراري راځي خو دا موږ تاسې په پینټ کې ویلې چې دا د عکس په سایز پورې مربوط ده که چېرته سایز غټ وي نو امکان لري چې بیا یو دانه راشي
که چیرې سایز وړه کوي نو بیا تکراریږي. اوس مثلا که زه دا عکس سټایل کوم نو اوس که وګورم بیا به هم څو دانې وي؟ یو دانه، ځکه چې دا عکس سایز غټ ده. که چیرته د سایز عکس وړ وي، مثلا زه دغه ځای کې پکچر لایبرري کې کوم عکس وګورم، پکچر دغه عکس لکه موږ تاسو په پینټ کې چې پرې راوستلی وو که نه، اوس دا کلیک کوم چې دا په سکرین راشي. اوس وګوره څو دانې راغلي دي؟ تقریبا 9 دانې راغلي، ځکه چې دلته ټایل کلیک ده. نو دغه اپشنونه چې دي دا اپشنونه همیشه د عکس د سایز مربوط دي. که چیرته سایز غټ وو نو په هغه صورت کې بیا که زه ټایل کلیک کوم بیا هم ماته یو دانه ښیي. که مثلا زه سنټر کلیک کوم اوس ګوره یو دانه به منځ کې وړکی ښکاره شي، وینې. خو که چیرې د عکس سایز غټ وي بیا هم یو دانه منځ کې راځي، خو ټوله صفحه به بیا هم نیولې وي که نه. نو بیا د دغو اپشنو تفاوت موږ ته دومره ښه نه ښکاري. څه وخت موږ ته ښه ښکاري چې د عکس سایز وړ وي، عکس وړ وي. نو بیا که د یو منځ کې راوسته دا کلیک کوئ، که د تکراري راوسته ټایل کلیک کوئ، تکراري به راځي چې هر څومره ځایېدل. او که د سټریچ کلیک کوه، سټریچ بیا همدغه یو دانه د دې صفحې په اندازه راولي، هم داسې په بر کې او هم په اوږدو باندې سره کشوي یې تر څو ټوله صفحه ونیسي. او که چیرته د سټریچ په ځای مونږ تاسې فټ کلیک کو، فټ بیا په خپله اندازه، یعنی ضرور نه ده چې خامخا داسې او داسې برابر کړي. عکس چې هر څومره وو امکان لري په اوږدو یې درته برابر کړي، امکان لري په بر باندې د سکرین په اندازه کې. او سټریچ چې د هغې نه بیا خامخا 4 کونجې برابروي، هغه سکرین دې سر دې سر هغه سر سره برابروي. او بل فیل ده، لکه مخکې چې موږ تاسو ویلي چې بیا هم یوه صفحه مکمل ترې ډکوي. پوه شوې په دې اپشن؟ بل په دې ځای کې که چیرته موږ سنټر کلیک وګوره دلته یو اپشن بل پیدا کېږي ده چینج بیکګراوند کلر په نوم. په دې نورو کې ګوره نشته، په فټ کې هم شته، په دې نورو کې نشته، فیل سټریچ او ټایل کې نشته. په دو کې ولې شته؟ په دې خاطر چې کله زه سنټر کلیک کوم او زما عکس وړ وي، اوس ګوره زه دا سیف کوم، دا عکس په منځ کې راغی که نه، دغه نوره صفحه په کوم رنګ کې ښکاري؟ په تور رنګ کې. ګوره دا صفحه ټوله تور رنګ ده او دا عکس چون وړکی ده نو دا په سنټر کې راغی. نو دلته بیا ګوره دغه اپشن هم فعاله کېږي چې چینج بیکګراوند کلر. که چېرته دې دغه تور رنګ بیا نه غوښته، بل رنګ دې غوښته، نو بیا په هغه صورت کې دغه یو کلیک کوئ. مثلا زه وایم چې کوم رنګ دې راشي؟ زیړ. اوکې که اوس وګوره چې هر طرف کوم رنګ راغلی؟ زیړ رنګ راغلی. نو یعنی دغه اپشن هغه وخت په دې کار کوي چې زموږ عکس وړ ده، نو دلته چې عکس په منځ کې راغی نو چار طرف ته حتما باید یو رنګ راشي که نه؟ کوم رنګ راشي؟ رنګ له دې ځای نه انتخابوی شي چې هر رنګ غواړي، خو بای ډیفالټ خپله تور رنګ راځي. او په فټ حالت کې هم چې کله موږ ویل چې عکس یا داسې داسې فټ شي سره یو څه پاتې شي، یا داسې داسې فټ شي هغه بغل او دا بغل پاتې شي که نه، نو په هغه صورت کې بیا څنګو کې کوم رنګ راشي هغه بیا له دې ځای نه انتخابولی شي. اوس خو بیا هم پوره ټول ما درته ویل دا د عکس مطابق راځي، خو ګوره بیا هم دغه ځای کې وینئ فټ نه ده، سر کې وینئ کوم رنګ راغلی؟ زیړ رنګ راغلی، چې هغه بیا ته له دې ځای نه بدلوی شي چې زیړ رنګ که دې نه غوښته بل رنګ دې غوښته راوستلی شي. خو فعلا به زه بیرته دلته وینډوز ډیسکټاپ بیکګراونډز کلیک کوم چې زیات بیکګراونډونه راشي او دغه بیکګراونډ به کلیک کوم نو دلته به دا یو راشي، او دلته به سټایل ورته فیل کوم چې مکمل بیکګراونډ ونیسي، مکمل بیکګراونډ یې ونیو. یا بل دلته موږ سلیکټ ټو کلیر لرو. که زه وغواړم چې په یوه وخت کې د څو عکسونه راشي، یعنې کله یو عکس چې یو 10 ثانیو لپاره راته ښکاره کړو، دا عکس د یو 10 ثانیې راته وښیي، بیا دې بل عکس راشي، بیا د یو 10 ثانیې هغې وي، بیا دې بل عکس راشي. عکسونه دې مختلف کېږي. کوم عکسونه دې راشي؟ مثلا وایم دا عکس، ګوره اوس دغه اپشن نه کار نه کوي، پام مو ده؟ نو زه وایم چې دغه عکس دې راشي او دا یو دې راشي. ګوره دلته دا فعاله شو، پام وشو چې کله له یوه نه زیات عکسونه موږ انتخاب کړو دا فعاله کېږي، که یو عکس وي بیا نه فعاله کېږي. نو دا یې څه لپاره ده؟ دا یې دې لپاره ده چې مثلا زه وایم چې دغه 3 عکسونه دا دې بدلېږي را بدلېږي څومره وخت بعد؟ 10 دقیقې بعد. دلته یې موږ زیاتولی او کمولی هم شو چې مثلا زه ورته وایم چې 10 دقیقې 10 دقیقې د یو عکس وي، بیا 10 دقیقې بل عکس، بیا 10 دقیقې بل عکس، بیا را بدلېږي. که چېرته زه سلیکټ آل ورته وایم بیا ګوینه دا ټول ټیک مارک کېږي، نو بیا به همداسې څو دلته چې موږ کوم وخت ورته انتخاب کړی هغومره وخت بعد به دا ټول سره را بدلېږي تر څو بېرته نوبت اول عکس ته را رسېږي. پوه شوې؟ او که یې کلیر آل کړم دا ټیک مارکونه به ټول بېرته ایسته شي، نو چې بیا هر یو ټیک مارک کې هماغه عکسونه به راځي، نور به نه راځي. که یو عکس کلیک بیا دا بیخي کار نه کوي، ځکه چې همدا یو عکس به نو مالته په ډیسکټاپ ښکاره کېږي. پوه شوې؟ دا د بیکګراونډ شو. اوس به زه سلیکټ آل ورته وایم او دا به هم کلیک کړم، 10 دقیقې به ورته وایم، سیف چینجز به یې کړم، نو اوس به دغه عکس وي او 10 دقیقې وروسته به بدلېږي. بیا چې کله موږ په بیکګراونډ رایټ کلیک کړو دلته موږ یو اپشن لرو د نیکسټ بیکګراونډ په نوم.
چې کله مونږ دلته اپشنونه انتخاب کړي وي چې مثلا عکسونه د له دغو نه راځي که نه د کوم چې ما ټیک مارک کړي دي او اوس دغه عکس راغلی خو دا زما نه ده خوښ نو بیا رایټ کلیک کوئ نیکسټ بیکګراوند کلیک کوئ بیا څه کوي دا بیکګراوند ایسته کوي بل هغه په نوبت چې کوم بل د هغه راولي دلته نیکسټ کولی شئ تر څو که وایي چې مثلا کوم عکس لیدو کې درته سترګو ته د څه مشکل هغه کوي د خط هم کوي نو بیا دلته نیکسټ بیکګراوند کلیک کولی شئ تر څو بل بیکګراوند راشي پوه شوئ دا په پرسنلایز کې ډیسکټاپ بیکګراوند شو دغه خو سوال نه لرئ بیا له دې نه وروسته وینډوز کلر لرو که غواړئ چې د وینډوز رنګ بدل کړئ مثلا دا رنګ بدل کړئ یا یو دغه رنګونه یا کوم پروګرام چې موږ خلاصوو د هغه ټایټل بار مثلا زه ورډ پیډ خلاصوم ګوره د دې دا رنګ ده که نه که زه دا رنګونه بدلوم نو بیا کولی شئ چې وینډوز کلر کلیک کړئ وینډوز کلر کې فعلا دا رنګ کلیک ده خو زه چې هر رنګ وغواړم راوستی شم مثلا زه دا رنګ راولم اوس وګوره دا که زه سیف کړم نو همدا تغیرات به سیف شي چې زه یو پروګرام خلاصوم ګوره دې ټایټل بار هم هغه رنګ کې شو دا په هغه رنګ کې شو نو دې ته وینډوز کلر وایي که کله غواړئ چې دا رنګونه بدل کړئ نو بیا دلته بدلولی شئ وینډوز کلر به کلیک کړئ چې هر رنګ دې خوښوه هغه رنګ به کلیک کړئ له دې ځای نه انټنسټي زیاتېږي چې دا رنګ باید تیز وي که خیره وي ګوره چې څومره زه زیاتوم دا رنګ تیزېږي پوه مو ده او که څومره کموم بیا خیره کېږي ډیفالټ یې دغه یو ده چې موږ زیات استفاده کوو دغه یو استفاده کوو دلته نور رنګونه هم شته ایډوانس آپشن کې کولی شئ چې د هر باکس رنګونه او فونټ یې تغیر کړي خو دومره ډېر ضرور نه ده موږ تاسې هم دغه ډیفالټ رنګ نه زیات استفاده کوو که بیا هم در سره ګورئ در سره ویې ګورئ دلته رنګونه هم شته له دې ځای نه هم رنګ انتخابولی شئ ګورئ چې بدلوي فهمو دا رنګ ته هر رنګ چې غواړي خو ډیفالټ خلک زیات استعمالوي دغه اول رنګ خلک زیات استعمالوي دا وینډوز کلر شو بیا د وینډوز ساوند ساوندز اوازو ته وایي کله چې موږ تاسې کمپیوټر چالانه کوو یو اواز کوي وینډوز چې کله سټارټېږي یو اواز کوي چې کله موږ بیرته شټ ډاون کوو هم یو اواز کوي دلته د وینډوز ټول اوازونه شته یعنی د هر شي لپاره چې کله د کمپیوټر بیټرۍ ضعیفه کېږي هم یو اواز کوي اوس ګوره زه دا کلیک کړم دلته دا فعاله شي کوم اواز کوي دلته یې ټیسټ کولی شئ چې کله بیټرۍ ضعیفه شي دغه یو اواز کوي که نه که ته وایي چې زه یې بدلوم له براوز نه یې بدلولی شي ما دا یو کلیک کړی دلته براوز چې هر چېرته ساوند ولرم یا میوزیک ولرم که نه کولی شم زه یې بدله کړم نو چې بیا بیټرۍ ضعیفه کېږي هماغه شی به پلی کېږي دلته د وینډوز ټول ساوندز شته د هر شي لپاره ګوره یو ساوند وي اوس مثلا دا ایگزیټ وینډوز چې کله ته وینډوز بندوې دغه اواز کوي که یې بدلوي له دې ځای نه بدلولی شي یا مثلا وینډوز لاګین دا کمپیوټر چلانه کو دغه اواز راځي که یې بدلوي له براوز نه یې بدلولی شي هر چېرته چې دغو کې هم اوازونه شته دا ټول اوازونه دي او خپل پرسنل هم که مثلا له فلاش کې وي در سره ډي ډرایو کې سی ډرایو کې میوزیکس وي در سره که نه صوتي هو دا صوتي لپاره د ویډیو تصویري نه دي صوتي وي نو بیا چې هر یو سیټ کې اوکې کې اوس که زه د وینډوز لاګین لپاره کومه صوتي اواز انتخاب کړم اوکې کړم بیا چې کله کمپیوټر چلانېږي بیا به هماغه اواز راځي پوه شوئ دا شو ساوند بل د سکرین سیور ژر خو نه درس سکرین سیور څه ته وایي کله چې زه په کمپیوټر کې کار کوم مثلا یو اپلیکیشن لیکم یو څو دقیقه لپاره کمپیوټر باندې کار پرېږدم مثلا یو ملګری مې راځي هغه سره خبرې کوم که نه یا په یو بل کار مصروفه کېږم دا سکرین همداسې پاتې ده نو اوس دا سکرین باید همداسې ښکاره شي او که یو بل شی ورباندې راشي مثلا که کله ته غواړې چې نه باید دلته یو ښایسته ډیزاین راشي یا یو بل داسې شی راشي چې د دې صفحه کور کې دا تر څو ښکاره نه شي نو بیا هغه شي ته سکرین سیور وایي سکرین سیور چې مثلا زه کله په کمپیوټر باندې کار ونه کړم څو دقیقې وخت هم زه ورته تعینوم مثلا زه هم 15 دقیقې که چېرته ما 15 دقیقې په کمپیوټر باندې غرض ونه کړو نو باید دا سکرین پټ شي په ځای یو بل شی راشي چې شی راشي هغه موږ دلته سکرین سیور کې بیا انتخابوو دې ته سکرین سیور وایي دلته ګوره مختلف شیان شته دا ټول ډیزاینز دي مثلا که زه دغه ببلز کلیک کړم ګوره دلته یې راته ښیي هم وینه یا مثلا یو بل کلیک کړم دا پریویو که یې ګورې صرف پریویو کلیک کړه دا به راشي مثلا که زه دا ډیزاین کلیک کړم او ورته وایم چې کله زه په کمپیوټر باندې غرض نه کوم نو هغه زما سکرین دې پټ شي په ځای دې دا شی راشي نو عکس هم راتلی شي نو بیا به وینې دا به کلیک کړم او اپلای به یې کړم څه وخت راځي ګوره دلته ویټ راځي دلته دقیقې دي څو دقیقې 15 دقیقې دا موږ تاسې بدلولی شو که زه ورته وایم چې مثلا 10 دقیقې اپلای یې کړم
نو او کلیک کړی مې هم دا شی ده اوکې ده. نو که زه اوس لاس دقیقې زما په کمپیوټر غرض ونه کړم کله چې ما هر شی خلاص کړي وي لاس دقیقې زه غرض ونه کړم هماغه ډیزاین راځي د دې مخ پټېږي. چې کله زه بیرته ماوس وښوروم یا کیبورډ کې یو بټن ووهم هغه بیرته ورکېږي دلته ډیزاین ته راځي. دغه شي ته سکرین سیور وایي. دلته بعضې اپشنونه شته پکې وګورئ دا ډیزاینونه هم دي او 3D ټکسټ بیا د خط لپاره ده. کله وایي چې خط راشي کوم خط راشي دلته سیټینګ کې به بیا لیکې دغه ځای کې به یې لیکې. ګوره زه لیکم چې باید بریا انسټیټیوټ راشي اوکې. اوس که یو وارې ګورئ پریویو یې کړه نو چې کله زه لاس دقیقې یا کوم وخت چې ما تعین کړی ده که دومره وخت لپاره زه په کمپیوټر غرض ونه کړم دا شی راځي. چې کله زه بیرته یا ماوس وښوروم یا بټن ووهم بیا بیرته ورکېږي بیرته مې خپل حواله حالت ته راځي. د دې د 3D ټکسټ چې مو کلیک کړی ګورئ دلته بعضې سیټینګونه هم لري چې باید لږ غټ وي سایز یې غټ وي ووړ وي سپیډ یې زیات وي کم وي څه رقم تاو شي دا شیان ټول خپله در سره وګورئ. څه رقم تاو شي تاوېدو هغه به هم چینج شي سایز به هم چینج شي فونټ رنګ یې هم چینجوی شي دا اپشنونه ټول دلته شته دا خپله در سره بیا وګورئ صحیح ده. کولی شي چې رنګ یې هم بدل کړي اوس مثلا زه دا کلیک کوم له دې ځای نه یو رنګ ورته انتخابوم چې باید رنګ یې سور شي اوکې کې نو چې پریویو کلیک کوئ رنګ به سور وي. دا تغییرات د اپشنونه دومره مهم نه دي خپله یې در سره وګورئ چې هر یو خوښېده هماسې به انتخاب کوئ پوه شوئ. دې شي د سکرین سیور وایي. خو دلته ویټ چې هر څومره وخت ورکې بعد له هغومره وخت به راځي. مثلا که زه ورته 15 دقیقې ورکړم اپلای کړم نو چې زه اوس 15 دقیقې غرض ونه کړم دغه شی به راځي. چې کله بیا ماوس وښوروم یا کیبورډ یو بټن پریس کړم بیرته به ورکېږي. دا نوشته استاده له همدغه دا 10 چې ورته نوشته دي 10 ټکسټ 3D 3D ټکسټ دا هلته خو نوشته کې 3D ټکسټ به له دې ځای نه انتخاب کړي سیټینګ کې به یې دلته نوشته کړي پوه شوې. او که د نور شیان انتخابول له دې ځای نه به انتخابوي. دغه شي ته سکرین سیور وایي. نن به همدومره